سلامونه درنو قدرمنو هیوادوالو، هیله ده چې راته روغ جوړ اوسئ. تاسې وینئ نن ورځ داسې یو مجلس ته راغلی یم چې ترڅنګ راسره درانه قدرمن شخصیتونه ناست دي، مشران سیاستوال ناست دي چې د دوی په زړه کې ډېرې زیاتې خبرې دي او نن ورځ ورسره په مجلس کې یو ځای وم او خوږې قصې مې ورڅخه واورېدلې. نو زه چې هر ځای کې د داسې مشرانو سره یو ځای یم نو حتما شعر ورته ډالۍ کومه. نو نن ورځ چې داسې یو مجلس ته راغلی یم نو بدون د شعره به د دې مجلس څخه بیرته نه ځمه. نو شعر ته راځم چې د ټولو مشرانو په اجازه چې لرم زړه کې زه جهان جهان خبرې، لرم زړه کې زه جهان جهان خبرې، که مې واورې ته ارمان ارمان خبرې، ناست په ځمکه یې اسمان په کاڼو ولې، بس مه کوه اسمان اسمان خبرې، ناست په ځمکه یې اسمان په کاڼو ولې، بس مه کوه اسمان اسمان خبرې، د بلال غوندې هزار داغونه غواړي چې کوم زړه کې وي ایمان ایمان خبرې، د بلال غوندې هزار داغونه غواړي چې کوم زړه کې وي ایمان ایمان خبرې، پروا نشته رقیبان که مې په دار کړي زه به تل وایم افغان افغان خبرې، پروا نشته رقیبان که مې په دار کړي زه به تل وایم افغان افغان خبرې، په هر بیت کې د خوشحال او رحمان دواړو دی پرتې لکه دیوان دیوان خبرې، دی پرتې لکه دیوان دیوان خبرې. ماشاءالله چې ستاسو خوښ شوی کور ودان. د ارمان صاحب په تړاو باندې زه صرف یو دوه کلمې غواړم چې ووایم. زموږ نیکه د الله عزوجل جنتونه ورکړي، هغه به یو متل تل کولی وي چې عقل نه به سنس نه به سال او نه به مال. زه چې د ارمان صاحب سن ته ګورم یا عمر ته ګورم او دغه احساس ته ګورم او دغه په دغه تړاو باندې جدوجهد ته ګورم او په دومره کم عمر کې د ده لاسته راوړنو ته ګورم، زما د هغه نیکه خبره را ژوندۍ شي او سترګو ته مې شي چې رښتیا سره هم الله عزوجل په ډېر کم عمر کې ځینو خلکو ته ډېره ستره تحفه ورکړې وي، ډېره ستره هدیې ورکړې وي، ډېره ستره پرزونه پکې وي چې هغه احساس دی، هغه هم بیا ملي احساس دی، وطني احساس دی او افغانستان سره د مینې احساس دی چې کله کله ارمان صاحب د خپلو شعرونو غزلونو بیتونو په ترڅ کې خپل وطنوالو سره که په داخل کې دي که بهر کې دي شریکوي او د هغوی مینه پرې خړوبوي. مننه کوم ارمان صاحب چې شته افغانستان کې ځوانانو سره بیا وخت نا وخت خپلو مشرانو سره نړۍ مننه ارمان صاحب. الله دې تاسو ته هغه د زه به مې یوه کیسه لنډه وکړم. دا دلته تو وراره دغه کې ځوانانو ته یو روحیه ورکوي، هغه د ګورې ورونو هېوادوالو ټولو ته وایم داسې تکړه شئ دغسې بچي ستر کوي په هره برخه کې، دغه بې ځای بچي مه زږوئ که نه، د زږول دي دغسې تکړه خلک وزږوئ، پلار مور ترونه مشران کار په وکئ، دا خو چټي نه دغه شوی دغه هغه ته رسېدلی، خو د پلار خوارې بویې دي، مور بویې دي، هغه بویي. نو په اولادو مو داسې کوشش وکئ چې په هره برخه کې د ارمان جان غوندې سړی ته نظر کوي چې سبا خیر سره که مونږ مړه ووم که نه نو هغه د پلارو د نیکو هغه یاد شي چې والا داسې یو ښکلی زوی و، پاچا شو، صدر اعظم شو، انجینر شو، ډاکټر شو، وطن یې جوړ کو، لکه هغه ناکامورا چې په ننګرهار کې هغه هم ډېر ښه مور زږولی و، فکر دی ده هغه ځای جوړ کړو. نو په دغسې کسانو باندې باید مونږ کار وکړو. دغه مسج مې لږ وطني مسج دی هغو پلارو میندو ته هغه زږول څه کوئ چې جوالي نیسمان باندې ده، نو هغو نه لږه ډډه وکئ. زه ویاړم په ارمان جان باندې وراره باندې مې د په کورنۍ باندې ویاړم او د ده په پلار او کورنۍ باندې مې ویاړم. بس خدای دې ژوندی لره راته بچی.
چې زازی صاحب استاد مومن صاحب هم راغی او تقي صاحب هم راغی او ترڅنګ یو څو مشران نور هم راغله نو زموږ د مجلس جمع لا هم خوندوره شوله نو زه به دا لږ مونه لرې لرې ګرځي که نه نور هم چې راځي خو کوي. نو خیر زه چې یم بیا به راځي نو یو څو بیته نور به هم شریک کړم له تاسو سره. لومړی خو دا چې زه افغان یم تاریخونو کې ځلیږم، زه افغان یم تاریخونو کې ځلیږم، لکه ستوری اسمانونو کې ځلیږم. زه د وخت له نمرودانو سره وران یم، هر غلیم ته سنګرونو کې ځلیږم. زه د وخت له نمرودانو سره وران یم، هر غلیم ته سنګرونو کې ځلیږم. لاروی زه د توحید د قافلو یم، د ایمان په کاروانونو کې ځلیږم. اوچت سر مې هیڅ بنده ته نه ټیټیږي، اوچت سر مې هیڅ بنده ته نه ټیټیږي، اوچت سر مې هیڅ بنده ته نه ټیټیږي، په سرلوړو تورو غرونو کې ځلیږم. ننګیالی یم میړنی یم توریالی یم، د نړۍ په ولسونو کې ځلیږم. ننګیالی یم میړنی یم توریالی یم، د نړۍ په ولسونو کې ځلیږم. زه فاتح د هر میدان یم اتل یم، په میړانه میدانونو کې ځلیږم، په میړانه میدانونو کې ځلیږم. په هر صورت زه یقینا د دوستانو په اجازه باندې او ستاسې په درانه حضور ته باید ووایم چې یقینا ځوانان د ستایلو دي، د جرأت، د استعداد او د هغه انګیزه چې کومه لري او د چې کوم احساس دی دا د ستایلو دی. یقینا باید داسې ځوانان وستایل شي، د داسې ځوانانو قدر وشي، د داسې ځوانانو دپاره باید زمینه مساعده شي. دا زمینه باید ولسونه مساعد کړي، دا باید حکومتونه مساعد کړي او افغانستان د دې دپاره یو ټاټوبی دی د همداسې لوړو باتورو خلکو. فکر کوم دغه د پغمان سیمه او د پغمان دا ښایسته باغونه او دا ښکلې موسم او فضا دا د امان الله خان ځای زیږی و، د کوم ځای کې چې مثلا د هغه د یو طاق ظفر په نوم هم یو څه لري، په دغه لاره کې مخې ته زموږ راغی. نو ځوانان باید وستایل شي. زموږ ځوانان دا نه چې یوازې دا ځوان دی بلکې د دې نه مخکې موږ ډېر ځوانان امپراتوران درلودل. که تاسې ووایئ چې احمدشاه بابا زما په خیال چې په 22 کلو کې د امپراتور و، همداسې د هغې نه وروسته تاسې وګورئ امان الله خان اولنی د ازادۍ سالار چې و هغه امان الله خان او هغه په ډېر کم عمر کې تاسې وګورئ د هغې هغه کارنامه وګورئ چې د افغانستان دپاره یې څه لاسته راوړل. یو ځل وایي امان الله خان چېرته یو نقل به وکړو، یو ځای ته تللی و هوټل کې، نو هوټلي ته یې وویلې چې ماشاءالله ښه ډېر فکر کوم دا دې څه کېږي، وایي دا هلکان مې ټول زامن دي، وایي دا 6 زامن دا ماشاءالله ډېر ښه دی ستا د لاس لاندې رالوی شوي او دلته در سره کار کوي. هغه ورته وویلې چې امان الله خانه په 6 هوټلي هلکانو به څه وکړم، یو دې وی خو چې امان الله خان وی. نو وایو چې موږ یو دې وي، 2 دې وي، 10 دې وي، خو چې امان الله خان وروزو، د امان الله خان احساس د هغه د ازادۍ چې کوم غږ اوچت کړ او دغه ازادي همدغه ځینه را روانه شوله. د هغه د ازادۍ غږ و چې موږ د انګلیسانو نه مخکې ازادي واخیستله، د هغه په وخت کې د هغې نه وروسته روسانو نه واخیستل شوه، د هغې نه وروسته د امریکایانو د ټول ناټو نه واخیستل شوه. ولې سالار او کاڼې هغه ایښی و. الله پاک دې دغسې ځوانان ډېر کړي. آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو دوستانو په اجازه او په خاصتا د کوچي صاحب په اجازه خدای پاک کوچي صاحب ته خیر ورکړي، خدای پاک ژوندی لري. موږ د دونې خلکو یې سره یو ځای کړلو، ټوله د جمعې ورځ راوستلو دلته پغمان کې خپل په ځای کې او په دې ځایو کې موږ ته داسې ښه مراسم نیولي دي او نور ملګري و دوستان چې د دوستان و هغه هم راغوښتي سره معرفي سولو. موږ هم خپله چې دغه سیاسي شنن کې و دونې مو په دا ډېر وخت نه ورسره لیدلي، تقریبا 2-3 میاشتې کېږي داسې یو جمع مو نه وه یو ځای کې سره کړې ده، یو تفریح دپاره نه ووتلي. نو کوچي صاحب ته دې خدای خیر ورکړي، په خاصه توګه د ده د ټولو ملګرو څخه مننه کوم او د ده ټولو همکارانو څخه مننه کوم. خدای پاک خیر ورکړي، خدای پاک یې کامیابه لري، آباد یې وسي. نو نور به هم دوستان د ده په اړه باندې خبرې کوي. زه خو چې هر څه ووایم زما به همدغه خبره وي چې د کوچي صاحب او د ده د ملګرو څخه او د ده د دوستانو څخه ډېره ډېره مننه.
خدای پاک یې آباد لري، خدای پاک یې کامیاب لري. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې زه هم ډیره مننه کوم چې دغه جمعې ورځ کې او داسې یو ځای کې راغلي یاستو چې ماشاءالله ښکلا یې هر څه یې له وړیا ښکاري چې پغمان ده، او په پغمان کې بیا کوچي صاحب نه ډیره مننه کوو چې داسې یو ښکلی ځای کې موږ ته بلنه راکړه او نن ټول ملګري سره راټول شوي یاستو. نو ترې مننه کوو. د دې ترڅنګ د ارمان جان دغه حماسي شعر، وطني شعرونو ډېر خوند وکړه، ځکه چې په وطن کې دغسې شعرونه او بیا په خاصه توګه هغه حماسي وطني شعرونه زموږ او تاسو تاریخي کارنامې موږ ته را په یاد کړي. نو ارمان جان نه مننه کوو، همداسې ټولو ملګرو نه مننه کوو چې نن سره راغونډ شوي یاستو او حداقل یو ساعت بنډاره مو وکړه، ځکه چې د وطن وضعیت دی، په دې وطن وضعیت حساس شرایطو کې موږ او تاسو په مختلفو رسنیو کې ګډون کوو. نو هغه بله فضا یې ولې دا د ملګرتیا او د تفریح فضا ده، نو په دې کې چې راغونډېږي حداقل سړي فکر را بدل شي. نو له ټول نه مننه کوو. بیا وردک صاحب نه مننه کوو چې پاتې نه شي، اصلا خو سیال وردک صاحب ټول راغونډ کړو د کوچي صاحب په واسطې. نو وردک صاحب د الله پاک خوشحاله لري چې موږ او تاسو ته یې بلنه راکړه او کوچي صاحب موږ کوربهتوب وکړه. له ټولو نه مننه کوو. تاسو د خوشحاله اوسئ. خیر اوسئ.